تازه او عاجل خبر. هرات ولایت ته د مولوي محمد یعقوب مجاهد، خلیفه سراج الدین حقانی او شیخ عبدالحکیم حقانی مهم سفر. مولا محمد یعقوب مجاهد د ایران په اړه وروستۍ پریکړه اعلانوي، دا چې یاد مشران څنګه او ولې ټول یو ځای ولاړل او د ایران په اړه څنګه خپل پریکړه اعلانوي. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. هرات ولایت ته د اسلامي امارت لوړ رتبه امنیتي، دفاعي او استخباراتي چارواکو سفر کړی. یوې باخبرې سرچینې خامه پریس ته منلي چې د سراج الدین حقانی، مولا محمد یعقوب مجاهد او ملا عبدالحق وثیق په ګډون یو شمېر لوړ رتبه امنیتي، استخباراتي او دفاعي چارواکو د افغانستان لویدیځ هرات ولایت ته سفر کړی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې چې د شیخ عبدالحکیم حقانی په مشرۍ یو پلاوي هرات ولایت ته سفر کړی او دا سفر له هغې څو ورځې وروسته سوی چې د هلمند د اوبو پر سر د ایران د بهرنیو چارو وزیر جدي څرګندونې کړې وې. په دې پلاوي کې د اسلامي امارت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو د لوی ریاست مشر ملا عبدالحق وثیق نومونه د اخیستلو دي. دا لومړی ځل دی چې د سرپرست حکومت لوړ رتبه امنیتي، دفاعي او استخباراتي چارواکي هرات ته سفر کوي. سرچینې د اسلامي امارت د چارواکو دا سفر بیړنی بللی او په وینا یې چې دوی به د لویدیځ له مسؤلینو سره کتنې او خبرې وکړي. خو کارپوهانو ویلي چې د اسلامي امارت د لوړ رتبه چارواکو دا نا اعلان سوی سفر د ایران ګواښونو ته د ځواب ویلو په معنا دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.